آنلاین پیسې څنګه وګټو د مختلف سوشل میډیا پلیټفارمونو نه دا خبرې خو به تاسو د ډیرو خلکو نه اورېدلي خو دا به اوسه پورې تاسو ته چا هم نه ویلي چې دغه سوشل میډیا پلیټفارمونه خپله پیسې څنګه ګټي یعنې چې دوی نورو کریټرانو ته پیسې ورکوي دوی خپله څنګه پیسې ګټي نن سبا حالاتو کې که تاسې وګورئ داسې وخت دی چې یو بوتل اوبه هم څوک چاته مفت نه ورکوي بیا دغه سوشل میډیا پلیټفارمونو دومره خدمات موږ ته ولې مفت کړي یعنې که موږ وغواړو په سیکنډونو کې د دنیا یو کونج نه ونیسه د دنیا بل کونجه پورې حالات د یو بل اخیستلی شو د دنیا نه ځان خبرولی شو په سیکنډونو کې د خلکو ویډیوګانې لیدلی شو معلومات ورنه اخیستلی شو خپلې ویډیوګانې اپلوډ کولی شو مختلف شان انټرټینمنټ د دغه سوشل میډیا پلیټفارمونو نه اخیستلی شو یوازې که د فیسبوک موږ او تاسو خبره وکړو چې فیسبوک یو غټ سوشل میډیا پلیټفارم دی هغه صرف خپلې 40 ډیټا سنټرې لري چې 100 ډیټا سنټرې د هغوی په یونایټډ سټیټ اف امریکا کې دي په امریکې کې دي او د کال 2015 ریپورټ په مطابق دوی په دغه خپلو ډیټا سنټرو باندې 15 بلیونه ډالر خرچه کړې ده او میټا کمپنۍ دا هم ویلي دي چې دا خرچه په یو کال دوو کې ډبل کېدلی هم شي یعنې چې د دوی څومره استعمالونکي زیاتېږي هغومره به د دوی خرچه زیاتېږي خو بیا سوال زموږ دا دی چې ولې بیا هم دغه سوشل میډیا پلیټفارم دومره خرچه خپله کوي خو هر څه موږ ته مفت راکړي دي نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دغه سوشل میډیا پلیټفارمونه پیسې څنګه ګټي او په آخره کې به زه تاسو ته دا هم وایم چې آیا په دغه سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې ستاسو دغه ډیټا پرسنل انفارمیشن محفوظ دي او که نه دغه سوشل میډیا پلیټفارمونو بزنس ماډل ډیکوډ کولو نه مخکې زه تاسو ته یو انټرسټینګ خبره کوم که زه تاسو نه سوال وکم چې په نن سبا وخت کې ټولو نه ضروري شی څه شی دی نو تاسو ټول به وایئ چې پیسې خو زه درته وایم چې نه هغه ځکه مثال کوس که یو چا سره دومره پیسې چې په میلیونونو دي او هغه دي د هغه د بینک اکاونټ کې او تا سره د هغې کس بینک اکاونټ مکمل معلومات راغی نو ته څه کولی شي چې د دغه ډیټا په ذریعه باندې د هغه بینک نه هغه ټولې پیسې لرې کولی شي نو څه شی ضروري شو ډیټا او دغه سوشل میډیا پلیټفارمونه زمونږ په باره کې دومره معلومات لري دومره ډیټا ورسره ده چې هغومره معلومات زمونږ په باره کې زمونږ ورور سره هم نشته یا زمونږ خوږ ملګري سره هم نشته ځکه دا ډیزاین شوي داسې دي زه تاسو ته یو څو مثالونه درکوم که په یو چا باندې ډیر هم سخته راشي دغه پرسنل څه پیښه ورته راشي نو هغه که ډیر هم مجبوره شي هغه معلومات د خپل ملګري سره یا د ورور سره نه شیر کوي ځکه یا به شرمیږي او یا خو به څه بله مسله خو راشي هغه مسله د یوټیوب سره شیر کوي هلته هغه مسلې په باره کې حل کولو کوشش کوي هغه هلته معلوموي که یوټیوب سره شیر نه کړي نو چیټ جی پی ټي سره خو خامخا شیر کوي یو څو نورې معلومات مثالونه به زه تاسو ته درکم یو ټیم که به خلکو څه کول چې د خپل صحت خیال ساتلو دپاره به هغوی یو خاص ټیم ورکړی و د ورزش دپاره او هغه ورزش به دوی په هرې طریقې سره کوو نن سبا د الګوریدم په وجه باندې دا سوشل میډیا پلیټفارم موبایل دومره اډکشن زیات شوی دی چې هغه ورزش په ځای اوس هغه ټیم خلک موبایل فون ته ورکوي استعمال کوي یو ټیم کې به خلک چې سبایي وختي اوچت شول نو هغوی به د خپلې ورځې شروعات ښه ښایسته اسلامي طریقې سره کوو مونځ اودس به کوو تلاوت به کوو ذکر اذکار به کوو نن سبا وخت کې چې څوک ټولو نه سهار وختي اوچت شي هغه اول څه شی کوي اول ډیټا خلاصه کړي نوټیفیکیشن چیک کوي چې هلکه چا خو به راته وټساپ کې میسیج نه وي کړی پرون مې هغه ویډیو اپلوډ کړی په هغې باندې څومره کمنټ راغلی په هغې باندې به لایک څومره راغلی نو موږ یې داسې راایثار کړي یو چې موږ یې مکمل اخیستي یو اوس راځو موږ خپل مین ټاپک ته چې داسې کمې لارې دي چې سوشل میډیا پلیټفارم دغه پیسې ګټي ولې موږ ته دومره معلومات بالکل فری راکړي دي دومره فریډم یې موږ ته ولې راکړی دی یو درې داسې مهمې لارې درته ښیم چې د دې په وجه دغه سوشل میډیا پلیټفارمونه پیسې ګټي او هغه هم انټرسټینګ خبره دا ده چې زموږ په وجه یې ګټي اوس زموږ په وجه یې څنګه ګټي ډایرکټ خو موږ نه ګټي چې موږ ته وایي چې ته ماته پیسې راکړه انډایرکټلی ګټي یعنې زموږ په وجه باندې د نورو خلکو نه پیسې ګټي په هغې کې اول نمبر دی ایډورټیزمنټ یعنی دا کاروباري خلک که تاسې وګورئ چې د تاسو ته په ویډیو منځ کې د کم کاروبار اشتهار راشي چې دا شی واخله دا ډېر ارزانه دی زموږ په کمپنۍ کې مختلف شانې اشتهارات به تاسې لیدلي د خلکو کاروبارونو مشهورتیا د دغه سوشل میډیا پلیټفارمونه 98 تر 90% نه پورې زما د ریسرچ په مطابق سورس اف انکم چې دی هغه دی دغه ایډورټیزمنټ یعنی مختلف شانې کمپنیانې په دې دنیا کې شته دي چې هغوی دغه پلیټفارمونو سره پارټنرشپ یې کوي هغوی نه پیسې اخلي او د دوی کاروبار پروموټ کوي خلکو ته یې ښیي نن سبا ډیجیټل دور دی هر سړی موبایل فون استعمالوي نو په دې وجه باندې دوهم نمبر دی پیډ سبسکرپشن ګوره دا سوشل میډیا پلیټفارمونه
موږ د لپاره مکمل تور باندې فری نه دي. هغه بیله خبره ده چې موږ د دې شیونو نه یو خبر. پیډ سبسکرپشن مطلب په دغه سوشل میډیا پلیټ فارمونو کې څه شیونه داسې دي چې هغې استعمالولو دپاره به موږ هغوی ته میاشتې پیسې یا د کال پیسې به ورکوو. نو هغې شیانو کې یو دی دا د تاسو به اکثره پروفایلونو باندې د بلو نشان لیدلی، د شین نشان به تاسې لیدلی، دې ته ویل کېږي ویریفاید ټیک. اوس دا چې ته اخلي دغه سوشل میډیا پلیټ فارمونو نه، نو ده به د پیسې ورکوي، هغه په ډالرو حساب کې دی. بله که زه تاسو ته ووایم که تاسو وغواړئ چې د خپل کاروباري ویډیوګانې پروموټ کړئ، د فیسبوک په لارې زیاتو خلکو ته ورسوئ، نو هغې ته ویل کېږي سپونسرشپ. د دې په تاسې پیسې ورکوئ دغه سوشل میډیا پلیټ فارمونو ته. بل که ته یو ایپ ډیولپر یا ویب ډیولپر ته غواړې چې ستا دغه ویب سایټ چې څوک سرچ کړي په هلته، مثال چاته یو اپلیکیشن په کار وي، د هغه اپلیکیشن په هغه باندې په بدلې باندې ستا اپلیکیشن ټولو نه ټاپ کې ورته راشي، ټولو نه مخې ته اول ورته راشي. هغه خو تاسې ورته نه راغلی، ته هغه یوټیوب ته پیسې ورکړي چې څوک هم سرچ کوي ته د ازمایښت ورته ټولو نه اول باندې ښیي. نو دې ته ویل کېږي پیډ سبسکرپشن. دریم نمبر دی ټرانزیکشن کمیشن. یعنې دغه سوشل میډیا پلیټ فارمونو کې څه فیچرز داسې دي چې هغې موږ نه کمیشن کاټ کول کېږي، پیسې موږ نه کاټ کول کېږي. فار ایگزامپل مثال په طور زه تاسو ته درکړم ټیک ټاک لایو. ټیک ټاک لایو خو به تاسو ډېر ښه پېژنئ. د هغې کې چې دا کم خلک هوسټران او ګفټران دا ګفټینګ چې یو بل ته کوي، هغه ګفټینګ ټول هغه سړي ته نه ځي چې دا څوک ګفټینګ چاته کېږي. هغې کې 100% داسې چې هغه ټیک ټاک ته ځي او 100% داسې چې هغه کس ته ورځي. همدغه شانې په فیسبوک کې یو اپشن د سټار والا، هغه سټار په پیسو باندې اخیستل کېږي د فیسبوک نه، او بیا چې کم د خوښې کریټر وي هغه ته سینډ کېږي. اوس چې دغه سټار هغه کریټر ته سینډ شي نو دغه سټار مکمل هغه ته نه ځي، دا نیمېږي، دا نیم ځي فیسبوک ته، نیم ځي دغه کریټر ته. همدغه شانې وټسپ که زه تاسو ته ویم دا فیچر زموږ په ملکونو کې نشته، خو بهر هیوادونو کې دغه کاروباریان خلک چې د وټسپ بزنس اے پی آی استعمالوي، یعنې په وټسپ کې یو داسې اپشن یې هغې ته ویل کېږي وټسپ پی. یعنې که هغوی خپل کاروبار د وټسپ په لارې کوي نو هغوی د خپل کسټمرو نه پیسې اخیستلی شي د وټسپ په لاره باندې، یعنې هغه د یو بینک اکاونټ غوندې کار کوي او دوی ورته لیږلی شي د وټسپ پی په ذریعې باندې. نو هغه پیسې ټولې دوی ته نه ځي، په هغې کې څه حصه دغه پلیټ فارم ته ځي او څه حصه دغو کسانو ته لیږل کېږي. نو دا نور هم کېدلی شي دغه شانې سورس اف انکم، خو دا درې میجر ټولو نه غټ سورس اف انکم دي د دغه سوشل میډیا پلیټ فارمونو. نو امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي او دا کنسپټ به درته کلیر شوی چې دغه ډیجیټل دنیا، دغه ډیجیټل پلیټ فارمونه خپله پیسې څنګه ګټي او دغه کریټرانو ته پیسې څنګه ورکوي. نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو زیاته نه زیاته در سره شیر کړئ او دا اکاونټ در سره لازمي فالو کړئ. په دې باندې به روزانه تاسو ته دغه شانې معلوماتي ویډیوګانې میلاویږي.